أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ده سورة جاسية ورسنة آياته وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. دوشتم برایتنا سورة دویم باب شروع چې بده کې زمونږ الله عقلي دلایل د الله ر توحید ذکر کړه د یو الله بندگی په کار دا وجدا چې اسمانونه یو الله پیدا کړی دي غرونه او به بده کې د مخلوق تنظیم مقصد ذکر کې اسمه کو اسمانونه د پیدایش بالحق د توحید د وجه زمونږ الله د اسمانونو د اسمه پیدا کړه او د څومره مخلوقات چې بر مابین کې دي درې مرده کې په دهرینو باندې چې باز انسانان ته شي عقیده لري چې الله نشته اندقه زمانہ منګه مړکیو ژوند کیم زمونږ دلوي الله نه انکار استدلال کې دا خبره ذکر کوي چې چرته قیامت حقي نو زمونږ د خپلارو نیکره اوچت کوي او هغه ودروي جواب دا دی د الله پیدا کړی دی او د الله به اوچتم کی زمونږ الله طاقت ډېر لوی دی دوه قسم خلک به بیان کړل چې یو لویل شي د ایمان عمل صالح ولا او دیم زموږ د الله دشمنان کوم انسانان چې هغه توحید عقیده لري او عمل د رسول الله سنت برابر دی دا بل جنت له داخل کې او رحمت لا چې کوم انسانان مخالفین دي زموږ الله به جهنم لبوشي د خلکو الله قیامت دی د اسله دی وجنه موږ هم داخله دی د وسه پریم خودل قیامت چې د انسان نسړي دی د وجه د وجه سره یو د دنیا مستی کوم یو انسان چې په دنیا کې وردن نشي نو به د قیامت دی د اوباسي او دویمه دین د اسلام سپک غنل او د یې پورې ملنډه او استهزاء لیکن د شهره سره روان ده کړه خلک څومره طلب د توبې وکي الله ومنګه منونه او دنیا له واپس کیدې شي نه به عذر ومنل شي گیر شو جهنم کې پراته دي شپږ د شنبرات کې الله تفریح وکړه فلله الحمد د کمال ټول صفاتونه زمونږ الله لري ځکه زمونږ الله ډېر قابل دی عزت دی نن و درشم نمبر 1 کې رد کوي په باز انسانانو باندې شغوی دي چې عقیده لري چې زمونږ د الله کې دي چې برخداران الله وینا لویانی شي دي هغه به الله لري لوی یو الله دی وجه سره کوم ذات چې اسمان نو زمکه پیدا کړی دا نو دا ډېر لوی ذات دی لوی خامخا د مناسب دا په خلاف د انسانانو یا مړو ژوندو باندې ذکر کمزوري مخلوق دی او ادنا خپل الله له محتاج دی اخر کې بسمنګ الله رب دوه مزیدار صفاتونه ذکر کې العزیز الله ډېر زور اور دی الحکیم او زمنګ الله ډېر حکمتونه دي د دوه مزیدار صفات رب تم دایته مخ سرداري شپږ درش کې ویل فلله الحمد حمدن الله الذي نو سوال راغی چې ولی وله الكبرياء وجدار چې زمنګ الله لوی دی کنه حمد زکه دله پکار دی د نور مخلوقاتو کې د صفات موجود نه لري وله او خاص الله لوی فی السماوات والارض بر اسمانونو کې اولاد لري ازمکه کې الکبرياء لوی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي الله رب عزت فرمایلی دی چې دا لوی زما لنګ او ساده دی کوم انسان چې زمانه اخلي حلقته برباد بكم او قسمته د 60 بور ترامات کو زمونږ الله جل چا سره په مقابله کې راغی او د 60 انسان لمات کې فقط حواله اصله برباد شو تباشو لری شو حدیث کې د امر رسول الله نبی فرمایي چې کوم انسان دغه بزړه کې د ذری په اندازه باندې چرته لوی او تکبر موجود دی رب العالمین به جنت له داخل نکي ډېر خطرناک خبره ده د سړي ایمان بربادي ایمان چې تخریبي او بربادي کې هغه په یو دول شینو باندې یو په کې دغه تکبر دی لوی ده ابلیس دې مرتبه لړ اورسو صحابه ته پوښتنه یا رسول الله تکبر بدل ولې جو سړی صفه جامع او مزیدار جامع غوندي قال الله نبی ولنا زمونږ الله نظیف دی جمیل دی هغه خدا خوښ غني صفای څومره په انسان کې دغه انسان زمونږ الله له نجری چې څومره انسان ګندګي رب العالمین تل رکیږي د الله دین ټول په صفای او تهذیب دی تکبر او کبر دی ویل رسول الله فرمایي غمت الناس وغمث الناس وبطر الحق قران او سنت رد کول او خلص په غړل دلیل به دی باندې چې تکبر بزمن د الله په صفات کې صحیح وي لیکن د مخلوق په صفات کې دا به ناقص دی توانی دی ابن قیم څنګه فرمایي چې الله سره مناسب دی وجه دا چې الله سره عاجز لوی زیاته
انسان سره عاجزي په کار دا کله چې د لویو کې څنګه الله به خبکی د الله په دربار کې چې کوم شی او مخلوقو کې به الله خبکی تقریبا 250 آیتونه شپږ درشه حدیثه او 2 آثار د تکبر عجب خود پسندۍ باره کې راغلي لیکن یو څو نقصان ځان سره یاد ساتي انسان چې کله تکبر کوي دا غي څو نقصان نه دي یو وجدار چې انسان کله متکبر شي بده چې انسان باندې بزمن د الله غضب او غصه راځي دا ډېره معمولی خبره ده چې انسان چې بخله باندې دی د الله غصه شي قران کې الله فرمایي ازما غصه چې بچا باندې ورغله فقط هوا دا سړی ګوره برباد شو جرړې و ده جرړه تبا شو دا به د څه تباګي چې چرته به الله به را جوړم لیکي ځکه لری کې دویم نقصان علماء دا ذکر کړی چې انسان کله تکبر کوي وفيه دلیل الى الحطاط النفس دغه اشاره ده خبره لاجده انسان د خپل ځان د نفس ذلیل او خطا او خاري وغورځول تکبر شګي څنګه الله بری وړي کی رسول الله فرمایي چې کوم سړی عاجزي کوي رب العالمین به اوچت کوي چې کوم انسان تکبر کوي څنګه الله به وړي کی او حتی در دې پوري عبد الله ابن مسعود فرمایي د سلو میګانو په شکل به الله را جمع کوي به جهنم له وغورځي لری به کی حدیث کې راځي چې کله تاسو له مشکلات ورشدنو بسم الله اسکار وایي ابلیس په خوريږي لکه رامچ او که تاسو وایي چې ای ابلیس خوار شه ګوره دار سو کړو دا دومره غټیږي لکه دا کوټه یا ابدی دلیل به دې باندې چې د انسان د نفس د خلقو د الله په وړاندې چې پریوځي هغه به دې باندې پریوځي چې دا متکبر دی لوی به دې کړه دریم نقصان عالم دام ذکر کړی دی انسان چې کله تکبر کوي ودا سره زمونږ د الله نه لړ کیږي الله چې سره لري کی یقینا چې دا تاوان دی قران کې الله فرمایي ډیر د شي انسانانو په باقي دنیا کې دا ارمان کوي چې مونږ الله وګورو خو الله وي زب د دوی نه ځان پټ کم زمته لري کم زمته اسی ودوشه وغه زمته نه پټيږي څومره دې الله په درد راشي وي دا زمونږ الله حق الله چې موږ ته په هر لحظه ضرورت لرو او هغه زمونږ حاجت روا دی او هغه زمونږ نه ځان پټ کی څم خیر لجدا بلوي تاوان یو کبني لوی تاوان دی خطرناک تاوان دی یو بل نقصان عالم دم ذکر کړی و انسان کې ذکر تکبر واقع شي وي د په نفس کې همیشه قلق استرابي څه مطلب متکبر سره همیشه د غوړي جلګه د چې ودرېګم داخله دی ودرېږي زما سبلې د خلک برابرې زما خو د استقبالي کېږي او هیڅ به د فروا ونه لري نو طبعا د په ځړ کې لږ زره ګډوډواله راځي چې داخله کول اسما دا کار قدر نه کوي دا قدر نه اسه کې د انسان له قدر غواړي دا به قدرې ده عمر بن الخطاب فرمایي چې داخله د مندو نسل پیدا شي نو مشي شي پرې دی هر انسان اصل لري کله انسان نه د شو طلب وکي چې دا غره دماغ او مزاج ګډ وډي نو ایسه هغه به سخو له رزینه هغه در نه لکېږي انسان له تاوان رسېږي یو نقصان عالم دام ذکر کړی و انسان چې کله تکبر کوي زمنګ د رب العالمین عذاب بدله متوجي شي او هو الله عذاب چې کله انسان له متوجي شو حدیث کې راځي رسول الله ملګرو سره روانو د سمودیانو په علاقه باندې ورته ردو ولادت صدر په خپل سر باندې راواچو ملګرو له تادی کوي زر زر زي دلته یو قوم باندې عذاب راغلی اسنه چې زمنګ الله غوسه شو په منګ ایرانو ویلي رسول الله الله دومره یریدو عبد الله بن مسعود فرمایي چې خلکو کې کله ایمان او د عذاب ګناه بد شو ورته معلومه ده لګا غر خو چې کله زړونه ګډ ورشل ایمان کمزور شو اصله کمچ د پوزې په یو جانب باندې کې نه یا بل زموږ د زړه وران دي د ګناه مرکزونه جوړ شوي دي کله رسول څومره من یادو د الله عذابونه یادو چرته د په تلویګ من لا مخه چیرې سم مسله ده او سنده نقصان په من کې دی یو نقصان علماء دام ذکر کړی دی چې کله انسان ځان له تکبر ثابت کوي رب العالمین نه نفي کوي د شي انسان په عمر کې بزمنګ الله برکت وانه شي ختم به کې برکت لري بشي قران او سنت باندې بده ژوند تیر نه کی هغه کارونه به انسان صادر نشي په کومه زموږ د لوی زور اور الله خوشالي او بل نشه نقصان بده کې دار خطرناک متکبر انسان د رب العالمین د طاعتنا لري انسان کې کله عاجزي وي دا انسان د الله اطاعت لري وجه دا عین به دال عبد امام رازی فرمایي چې کوم شي کې د درې حروف راجمه شي هغه کې عاجزي او احتیاج د محمد رسول الله عاجزي ګوري څومره عاجزي به نبی کړه قضایه شفا کې غټه تفصیلی کړي دا یو نقصان علماء دام ذکر کړی چې انسان د الله د رحمت نه پیلری کیږي رسول الله فرمایي
زمونږ د الله سره یې رحم دی نه نوې ځان سره ساتلې دی یو بری مخلوق باندې تقسیم کړي لري چې کله انسان هغه دنیا لړ شنو الله دا غوي سره جمع کوي به بری خپل بندگانو باندې ورووري او خیات ساته متکبر انسان الله د رحمت نشړي د رحمت وش په اسباب دي یو به تکبر دی چې انسان په نفقي کې لوري کیږي یو نقصان علماء د هم ذکر کړی دا تکبر شکل په انسان کې پیدا شي د انسان خپل ګناهونه دی یادوي وجدا ان من المعصيه المعصيه بعضها یو ګناه چې وکړنو به دغه نور سبل ګناه به بل ګناه به بل ګناه بالکل د ګناهونه به سند دی د وجود تاوان دی سلف صالحینو کې دا عادت او شینه به ګناه وشو د الله نه به بکنه او غوښتا خود سلوي کاله 50 کاله ورسره به جوړ د خپل ګناه را یاد شو نو به اشاره وي اسنه الله مونږ راګیر نه کی بربادم نه کی تلفم نه کی د تکبر انسان نه لړی کوي یو نقصان علماء دم ذکر کړو چې انسان چې تکبر صادر شو اطاعت خو ته بالکل نه پیښې زموږ د الله کې چیرته کېږم ډیر کم او د منافقانو صفات دي قران کې رب العالمین فرمایي منافقان انسانان الله نه دی الا قليلا مگر ډیر کم نو اي خلکو بری تکبر باندې موږ به رب العالمین د یاد نه پډن په اړه کېګو څنډه کېګو د قلب زموږ دومره دیږي نه او بل دا چې د انسان د رب العالمین د نعمتونو شکر نه کوي دا شکرګزار بنده نه دی ناشکر انسان دی الله چې چاله ناشکر وي هغه یقینا ناشکر دی د شي انسان په جنت لور داخل نشي رسول الله فرمایي او د شي انسان د خپل ځان د هلاکت په طرف باندې ورو غرزو نو حاصل دا چې انسان د تکبر ونه کوي بلکې تکبر چې کوي هغه څوک بيدو کی یو رب العالمین ایسو د الله سره شریک شته دی ایتونو مقصد العزیز موږ الله ډیر زور اور دی دشمن لوي چې ګوره غیر بشي الحکیم کله نه هلاکي بده کې موږ الله حکمت ته نو لکه اوس يهود نسوارا الله دومره پرې خود لري چې ارزه کې پر مسلمانانو باندې قبضي ظلمونه موږ په دې باندې نه پويګو لیکن موږ رب العالمین به حکمت پکې او باغې باندې موږ ایمان دی چې الله په خوشالي چې داخله کبه دي کفر کې وردن نه شي والله به یو دم راګیر کی حکیم اقزات لوي شي دغه په کار باندې څوک اعتراض نشي کولای څوک د الله په کار باندې اعتراض کولی شي نه چې کله غوسه څوک مخې نه ورځي په وړو وړو خبرو باندې پویا العالم بالدقائق فعواقب الامور خبردار نو منه د آیات بدشي فلله الحمد خاص الله لرحمت الدين رب السماوات شرب د اسمانونو ورب الارض ورب د اسمکره رب العالمین شاغه تربیت کوونکې لټول مخلوق دی وله الكبرياء ذل الله في السماوات واسمانونو کې والارض او د قشان په اسمکو کې وهو العزيز ذل الله دې زور ور دي الحكيم او د قشان حکمتونو والا دي د اعدام پانسي وخت ورته مسپکین نمازه او د لمر خطرونه مخکې مقرر شوی دي دا الاحکام السلطانيه السیاست الشرعيه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی مطالعه کا دا مسله انت به تفصیلی ذکر کړی دي و ما ډیر حرام کړی دي اوس می توبه ده خلک ډیر دي او نه معلوم دي دوه طریقو د حرامو ده یو د حرام مسله به دا ده چې انسان به تور مثال پودر شراب وغیرہ د خرڅي دغه نه د توبې طریقه دا ده چې نور ځان ته بند کو چې کمال د سره ده بس هغه دغه استعمالول تعالی جایز دي مطلب جننه نه توبه وستنه نور به دا کاروبار نه کوي دویم د حرام د شغره پر دې ملاخه څه تر څو پوری چې هغه دا کړي نه کته څومره توبه وباسل نه مني ابو داود کې روایت رسول الله فرمایي د علاقه په غریبانو باندې خرج کا کبه تعالی معلوم نه نو غالب ګمانو کې چې څومره بس د شي وشي الله دا ما صدقه کړو ثواب هغه خلکو لور سو زما پر بدن باندې خیره پرته ولا مې ځان نه لري کول په کار دي طبعا انسان له معلومه چې څومره مال دی او څنګه مال دی وې څنګه وګورئ په قران کریم باندې پوښ د قران کریم د په هم د پاره څو شي نه آیات ساته چې کله د قران درس کې نه خالص د الله د رضا لپاره کېده په دین دی وین کې نه وای چې داخله اسما بارک وای چې او هو دا څومره وشت عالم دی موږ به څوز موږ به د علم سي علم دی یو الله دی او بیر محمد رسول الله او بیر صحابه دی رسول الله فرمایي چې علم ول عبد الله بن مسعود فرمایي موږ د دې علماء په کتابونو باندې پویګونه چې دی وخت کې د ځان له غړ غړ الخاب خلک ولي کی قسم په الله چې موږ له خندار شي چې لکه په خپل نوم باندې نه پویږي دی په ترکیب نه پویږي فلانه سه بو فلانه سه بو فلانه نو ته قران لکه نه د الله د رضا لپاره یو دویم چې الله تعالی علم د قران نصیب کوي په دې شرط بدر نصیب کړي شي چې کله د تقوا په نیت باندې کېږي دریم په دینت باندې کېږي چې په دې کې څومره دمکین دي وغیرہ دا ټول مال ځان له متوجه کا څلورم د قران کریم عظمت پر ځړه کې لره چې دا یو لوی ذات کتاب دی او پنځم علماء دا خبره ذکر کړې ده چې زموږ د الله عظمت پر ځړه کې لره
شپږم د دنیا سره محبت کړ کزه کا سفیان ثوری فرمای چې قران او دنیا محبت دواړه په یو شکل راځي کېږي نه او هم علماء دا څنګه کړی د قوي ایمان کوشش کوا قوي ایمان قران کې دی اتم چې کله قران لکینی نظر د هر قسمه ګنا نه پاک ځکه قران کریم په علم نه پويږي مگر رب العالمین فرمای پاک انسانان نه هم علماء دا خبره ذکر کړي چې قوي عزم بری قران لري د شي بني شکل رخصت او کله چوټي او کله څنګه او کله څنګه دل به ارڅ پرې دی ځکه د قرباني کتاب له داس موږ د دین کتاب دی نور مقصد دا مقصد نور وسیله ده لسمه تصدیق ور دي په خبرو باندې یقین لره او چې کله ته مشکلات وکړي شته ولا سم صبر کوجه الله ولس کړه دی وکړه امید دار چې رب العالمین ان شاء الله علم د قران در نصیب کی قانون دار چې کوم ورسې معلومی کړي د خیرات د عبادت د بل شي لپاره رسول الله هغه خو به عبادت دی لکه به تور مثال عرفه فرض روزه دومره ثواب لري د جمعې فرض باندې سورې کاف فعل دومره ثواب لري او پلانې د دوشنبه او د پنځشنبه فرض باندې روزه دومره ثواب لري ای دین را په دې خو نور د شي معلومول یو ورځ خیرات لپاره یا د شي لپاره چې لکه به دغه ورځ باندې بکیږي په بل باندې کې دا به ناروا ده وجه ده دا تعین چې کې دا شریک یو موږ ته شریعت نه شریعت څنګه الله دی هغه چې کوم شی موږ له متعین کې بس په مخ ورځ وړاندې کیږي اما چې کوم شری منی لکه درې ورځې پورې به تور مثال د مړي کور والا سره تاسو به کومک وکړي الته خو به شرعي نه کوي دغه را بده خو کته اراده صدقې لري ټیم ورته معلومه ما چې د څل وختمره او د تلین دی او د پلانې دی نور چې په څو وخت صدقه وکړو امید دار چې ان شاء الله غلب ورور شي او کړي واجب مسله دی وکړه ان دوستړي خو ناراضه کار دی عاملات الناس بس موږ الله فرمایي باز خلک ځان ستړي کوي به جهنم له بوزم په مسله خو ان شاء الله پوه شوي کله چې انسان مونږ نه کې قیامت پر ورځ بوختنه هم کیږي او عذاب ورکوي انسان مونږ قبول نشي بس وای بدا مسلم کې روایت دی چې په ورځ قیامت هغه د ویني باره کې ته پوښیږي او بل د سیده شي د منځ باره کې د مخلوق د حق هغه د ویني په باره کې او د انسان او د رب العالمین په باره هغه د منځ نو خامخه بوختنه کیږي په صحیح طریقه تاسو نه د بوختنه درنګي شي څنګه ریکړین دی ورې دین دی کړه په کوم کیفیت او کیف فعلت جړه قسم ان شاء الله کله ذکر کو رب العالمین دې موږ تاسو د هسترګره کې چای کې جړای نو د الله د رضا لپاره لس قسمه جړه د ابن قیم ذکر کړی دا کڅو د چانه په ناروا طریقې باندې پیسې واخلي دکان یې بل شي اور باندې وګټي بس حرام مال دنه ارڅو د اخی څنګه لری کار وای خوشو بری مسله کله لکه د اخی څنګه درې لکه د اخی چر څه مسله ده کافر نه مې دو رسول الله سره پوښتي و رکانه دغه به ایمان راوړ یو بل دی هغه به ایمان مسله نه وړو سد د قران کریم فضیلت به بیان کړ قران کریم ډېر فضایل دي لوی فضیلت ده رسول الله فرمای چې کوم سړی د قران کریم مجلس کې ناشتي په دې خلکو د الله رحمت او دې خلکو باندې سکینه د لارمي او د یو ملګری الله د ملائکه جماعت کې دی خو شکل دا د ذکر مجلس دی ځکه قران بهترین ذکر دی خلاص شنو الله ملائکه له تاسو به دې گواچ چې دا ټول انسانان ما معاف کړ پروز قیامت به دا سپارښت کوي کمر شو شهید وغیرہ د سیرت در ان شاء الله موږ سبای دغه باره کې اجمالی مسله دی چې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ملګرو سخته او د محمد رسول الله کې اخلاق یو شپه کسان د انصار نشیدان کېدل وو او به دوه کسان محمد رسول الله په دفاع کې ودرېدل درې قوي حمله پر رسول الله باندې چې حتی د رسول الله په دې غاکونو کې بالکل دا وسمنه ورماته شویدل نه او په دې مخ باندې ولګېدو په یو کمر چې شونډم زخمی شو رسول الله پریم وته یو بل کافر ورته کنده یې سره پاغي کې ورول ویدو او دغه نور سبا چې کافرانو دا ویل چې لا نجات ان نجاه که محمد رسول الله په دې مجلس کې نن څنګه بچ شو ګوره به مونږه د ژوندۍ پاتې نشو خو څنګه الله چې څوک ساتي هغه ساتي نو جبريل او میکائیل په سلام علیکم پنځه محمد رسول الله باندې خپل ملګری د شراجه مشهور د شرط تاریخ او کتابونه لیکي کتاب را ګمان کوله کوم مرغان چرش ابو عبیده بن جراح د شرا روان لکه غټ شاهین شرا روان رسول الله صلی الله علیه وسلم شپږم پیغمبر علیه السلام د خپل مرګ له आवाज وکړي چې معاشر المسلمین دی خورا شي کعب سے فرمایي دا आवाज ما اورد مور تر منډه کړه رالو دغه نور سبه رسول الله د سرنا دا وسمني استل او بعض خلکو د आवाज ګډ کې چې محمد صلی الله علیه وسلم شهید دی رب العالمین به هغه بچ کړو او په مسلمانانو باندې امتحان دی او کافرانو لپاره یو مسله و ابو دجانه رضی الله عنه په دې شو کیفیت باندې زخمی کیږي چې د خپل مخ رسول الله له ورواړو او شی دشمن لا د شریعت کتابونه لیکي وي فسوار جلده ک جلد القنفس و دا ورسم له د شوله لکه د شکون ملا شکون خو پیژنې دا چې موږ په خپل باندې وایو ته په یوځای کې ودرېږو د شي غشي تابانه درشي چې ستابه املا باندې څوک ترګاږي لکه د شکون د غشي بګل شي ولاړو د دې انسانانو بس موږ الله څنګه ناراضي کیږي او د شي انسانانو سره چې سره وران لري باغ کې بچرته ایمان پاتې شي
شیعه دي خوارج دي او د قشن دغه مجبور خلک به باز انسانانو پر رسول الله باندې اراده حمله لرله او د حارث پر امیر صحابي وسړي قتل کې ابو دجانه به قبول وجلو نبی کریم علیه الصلاه والسلام به وجره خطو د خطو مسله نو یو صحابي ورته وګور کړ او چته کې ابي ابن كعب دا خلف دا بغیر رسول الله وجلو او دغه نورسه به ابو دجانه به په کافرانو باندې تعرض کړو ډېر قوي تعرض کا ابن مالک دغه حالت باندې چډیر ناشنا او به کافرانو کې یو سړیو حبان ابن عرکا چې هغه مسلمانانو زنانه وشتره او خنده کړي د سعد صاحب لوی رسول الله چې بندق زی وجنا اوله وی چې کله غوي شنو په دې شو کیفیت باندې رسول الله وخندل چې حتی بدد نواجزه زمون رسول الله دومره غیرتی لري چې د مسلمانانو پر چا خنده کړي د خنده انتقام ماخسته خندم چاله پرې کیند وشتله گزار خلاصه کوي د قطاده څخه بګه کرامت صادر شو د سترګې او تر رسول الله د خپل ګوتو وردن نه کړه الله ته شي جوړ کړی دی بل سترګې نم ډېر ډولي وا او به خالد بن ولید ابو سفیان د پاس خطر رسول الله الله نه دعا وکړه چې الله داخله راکته ک سعد او عمر شه به ور تشکیل کوي به ور شي ابو سفیان وازونه کړی چې لکه بتاوس ک محمد موجود دی ابو بکر موجود دی عمر موجود دی عمر شه جواب وکړي چې درې واړه موجود دي او به درې خبره وکړي چې حبل کامیاب شو د توحید صادر او ټغر نو ټول شو رسول الله اذا شندا الله اعلى واجل به ویل چې لن العزى ولا عزى لكم اسمو عزى اساس عزى ان شاء رسول الله ملګر ورته ویل لن مولا ولا مولا لكم ابو سفیان ویل سر په سر شو او هم په من کې وجل او هم درکې وجل عمر شه ورته ویل دروغجن الله دشمنه غلط دی ویل قتلنا في الجنه وقتلاكم في النار زمون ملګری لاړ جنت له استاد ملګری لاړ د جهنم منزله تقریبا دغه واقع د اجمالی نقشه دی که ژوند سبب کی ان شاء الله رسول الله بن سیرت باندې خبر وشي رب العالمین محمد رسول الله تعالی دې مو تاسو له نصیب کې وصلی الله تعالی علی خیر محمد و علیه وصحبه اجمعین